علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. ګران لیدونکو اوس هم د غونډې دغه برخې ته راځو چې په دغه برخه کې د قرآن کریم حافظان د قرآن کریم د حفظ سیالۍ ترسره کوي. نو زموږ خپرونه دوام لري. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. الحمد لله الملك المعبود المعروف بالكرم والجود وأشكره على ما أولاه من الخير الممدود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الوجود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وآله وصحبه دائما إلى يوم الموعود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويعمل به يلبس والده تاجا يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وټول محترم استادانو طلباء کرامو او راغلو درنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لکه څرنګه چې تاسو ته ښه معلومه ده چې هر کال د جامعې ریاض العلوم کابل د دارالحفاظ څانګې بڼ نوي غوټۍ نیسي او ګلونه کوي. سږ کال بیا هم د یادې جامعې بڼ غوړېږي او نږدې 50 ګلالي حافظان ټولنې ته وړاندې کوي. او د یادو حافظانو مثال تاسو ته په راتلونکې سیالۍ کې چې د مکمل قرآن مع تجوید سیالۍ ده درښایي. مخکې له دې چې سیالۍ پیل کړو د یادې سیالۍ د تګلارې او تفصیل ته راګرځو. د یاده سیالۍ د یوه ممتحن او د منصفینو په شتون کې ترسره کیږي چې زموږ ممتحن دی خوږ استاذ فضیلة الشیخ المقري عبدالحی عابد او منصفین حضرات مدي هر یو لکه محترم استاذ فضیلة الشیخ الحاج انصار الله صابر حفظه الله او محترم استاذ فضیلة الشیخ القاری عبدالله عابد حفظه الله. له شتون څخه مو یوه نړۍ مننه. او د محترم ممتحن صاحب څخه هیله کیږي چې د هر ممتحن څخه د هر متسابق څخه دوی پوښتنې وکړي او د هرې پوښتنې مقدار به د 10 کرښو نه تر 12 کرښو پورې وي. او د منصفینو حضرات څخه هیله کیږي چې د هر یو متسابق څخه لاندینۍ تګلاره په مخ یوسي. اول په هره پوښتنه کې د غلطۍ په راتګ سره 3 نمرې او د بندش په راتګ سره 2 نمرې کمې کړي. 2 د لحن جلي په راتګ سره 2 نمرې او د لحن خفي په راتګ سره 1 نمره کمه کړي. 3 په یوه پوښتنه کې 2 غلطۍ که رالې نو پوښتنه کالعدم بلل کیږي. 4 په یاده سیالۍ کې پختګۍ ته 80 نمرې او تجوید ته 0 نمرې په پام کې نیول کیږي. او اوس مهال د ممتحن صاحب ته او منصفین حضرات ته بلنه ورکړو چې دریځ ته راسي. محترم اول منصف قاری عبدالله عابد. محترم دوم منصف عبدالحی عابد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم إن الله لا يهدي القوم الخاسرين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد دينكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم يشهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لهم الكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بكل شيء هالك إلا وجهه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. صدق الله العظيم. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جزاك الله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك. قال رب اغفر لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله العظيم. حافظ زبير أحمد ولدي عثمان غني أول نمرة. حافظ أحمد الله ولدي مولوي حياة الله صاحب دویم نمرة. حافظ مدثر ولدي مولوي شفيع الله صاحب دریم نمرة. حافظ حذيفة ولدي مولوي خير الله صاحب څلورم نمرة. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی ویاړ عزت دی. لیدونکو اوس هم ګورئ چې دغه قاریانو حافظانو د ګلونو هارونه په غاړو کې اچولي دي او فراغت یې ترسره شو. نو له دوی سره خبرې کوو، د دوی خوشحالي احساسات اورو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. سلام تاسو ته او د ملي راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو ته. مننه. خیر اوسې، کولی شئ چې لیدونکو ته مو ځان وپېژنئ؟ امتي الله هدایت یم، د پکتیکا ولایت اوسېدونکی. نن به ډېر خوشحاله یې چې د قرآن کریم حفظ مو ترسره کړ. ډېر خوشحاله یم، الحمدلله چې قرآن کریم مو خلاص کړو. بیخي د خوشحالۍ احساس کوم. په څومره وخت کې د ګرانه قرآن کریم حفظ کړ؟ په یو نیم کال کې مې حفظ کړو. سره له تجوید او ګردان او هر شی مې وکړه؟ الحمدلله سره تجوید او ګردان ټیټ مې کوم مقصد. دلته لیلیه وي یا لیلیه نه وي؟ نه لیلیه هم دلته. د دې په هکله کې راته ووایه چې کوم مشکلات سره په دغه برخه کې مخ شوې؟ مشکلات داسې خاص مشکلات نه وو، ځکه مدرسه هر څه امکانات راته برابر کړي وو. مشکلات هم خاص مشکلات نه وو. د دې په باب راته ووایه چې د استادانو خوشحاله یا نه؟ ډېر الحمدلله ډېر کوشش یې راسره کوو، هر څه راته ښودل، تجوید او هر شی راته ښودل. طالب العلمان طبعا شوخ وي، تا هم شوخي کوله که نه؟ ډېرې شوخۍ خو طالبان دي. نو چې د علم باغ کې موجود وي، تل وي خوشحاله روغي وجود وي. ګران لیدونکو اوس هم د دغه محترم حافظ صاحب قاري صاحب خبرې اخلو، د دې احساسات او مینه اورو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب که لیدونکو ته ځان ورپېژنې؟ ډیره مننه ستاسو نه او ستاسو د ملګرو نه. زما نوم عینت الله بن محمد مولوي ابراهیم دی. قاري صاحب دا راته ووایه چې نن به ډېر خوشحاله یې چې د قرآن کریم حفظ مو ترسره کړ.
ولنا الحمدلله ډېر خوشحالي احساس کوم الحمدلله چې نن مو قرآن کریم حفظ کو. قرآن کریم دې په څومره وخت کې حفظ کړه؟ په 1 کال او 2 میاشتو کې. تجوید او ګردان او هر شی خلاص شو؟ الحمدلله د دور سره او د تجوید سره ټول سره الحمدلله قرآن مې مکمل کو. دلته لیلیه وي او که نه لیلیه نه وي؟ دلته لیلیه وم. د لیلیې خوراک مو څنګه و؟ ستاسو لپاره کفایتي کوي یا نه؟ ولې نه هر څه امکانات و چې څوک مریض کېدلو هغه هم هر څه خپل انتظام ورته برابرو، نو دلته لیلیه وم او ډوډۍ هر څه برابر و. استادانو تدریس او هغوی چې کوم درس درکاوه هغې نه راضي وئ که نه؟ ولې نه الحمدلله الله پاک داسې استادان راکړي وو چې خدای پاک دې رانه نه اخلي، ډېر ښه استادان وو. څه ارمان و چې تاسو باید د قرآن کریم حافظ جوړ شئ؟ زمونږ د پلار او د مور او د داسې نور د تره زامنو ترو دا ټولو ارمان و چې موږ قرآن مکمل کو. نن به مو هغوی هم ډېره خوشحاله کړي، کورنۍ به هم خوشحاله وي، دوستان به هم خوشحاله وي چې د هغوی یو لوی ارمان مو ورپوره کړه. ولې نه انشاءالله ټول به خوشحاله وي انشاءالله. مننه چې ستاسو نظر مو واخیست. کور آباد. خیر اوسې، مننه، جزاک الله. د دلارې کولی جنت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت. ګران لیدونکو، اوس هم راځو د دغه لوی دیني مدرسې له یو تن استاد سره خبرې کوو، د ده نظر اخلو له زده کوونکو سره په کوم میتود باندې مخ ته ځي، کومه لاره طریقه غوره کوي، د شوخو زده کوونکو سره کوم میتود کاروي. نو له ده څخه ورو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اسم مفتی زین الدین منهاج از ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب. اینجا من حیث 3 سال میشه تقریبا در اینجا من حیث استاد خدمت پیش میبرم. ډیره ښه ده. مفتی صاحب محترم، نو دا راته ووایه چې 3 کاله کېږي دلته په درس بوخت یې، کومو زده کوونکو د کومې درجې زده کوونکي ډېر شوخ دي نسبت نورو ته؟ نسبتا از دیگر شاگردا که شاگردا حفظ کمی شوختر می باشه. دا پوښتنه مې ځکه په لومړي سر کې وکړل لکه نه چې زیاتره استادان له دې شوخ زده کوونکو سر ټکوي، تاسو هم سر تر ټکوي که نه؟ نه انشاءالله قدر مشکل زیاد نیست. اینجا ما نظم خیلی برابر است الحمدلله. شاگردا قدر شوخی نمیکنه، خود نسبتا شاگردای در لفاظ که از دیگر شاگردا کمی شوختر می باشه. کومې دورې ته تدریس کوي؟ از ما در بخش کتب است تا درجه سابعه را ما کتب داریم در اینجا. خود ما تا درجه رابعه تقریبا تدریس میکنم و در بخش تخصص که اونجا نگرانی داریم، مسائل متخصصین سعی میکنیم که مشکلاتی که داشت مشکلات رو حل میکنیم دیگه. من حیث یک نایب ناظم هم در خدمت خود پیش می‌کنیم. د تدریس مواد در ترسیږي که نه د ادارې لخوا چې درسي مواد موږ ورته وایو زده کوونکو ته تاسو ته رسیږي نه؟ بله الحمدلله کلی پوره است، خیلی خوشحال است. ډیره ښه ده چې ستاسو نظر مو واخیست. کور مودان علم دولت دی، ویاړ عزت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. علم دولت دی، ویاړ عزت دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نوم مبارک مو؟ ولی الله مدثر د مفتی شفیع الله زوی. ډیره ښه ده. نن به ډېر خوشحاله چې قرآن کریم مو خلاص که حفظ مو که؟ ولې ډېر خوشحاله یم الحمدلله. لیلیې وي او که دلته نهاري په شکل باندې وي؟ دلته نهاري ومه. کوم استادان چې دلته راتلل هغوی درس د هغوی تدریس په کوم لیول و، تاسو ته صحیح درس ویل که نه؟ وشکر الحمدلله. ولې نه ویل هر څه یې صحیح ول. ما ته خو ډېر ارامه ښکاري. د درس وخت کې د شوخي کوله که نه؟ و استادانو کومه جزا درته درکوله؟ ما مخکې ما قاري صاحب ته ورته ویلې زیاتره استادان شاګردان وهي په لښته باندې ډبوي، حتی نور جزاګانې ورته ورکوي. تاسو ته کومې جزا درکولې؟ دلته جزا باندې د مدرسې طرف نه وایي، په مینه محبت سبق ورته وایي. اوس که شوخي دې کول نو جزا یې چی وه؟ جزا نه راکوله. همداسې درته ویلې چې چپ ارامه سه نصیحت راته کوو. ډېره ښه ده. نو ګرانه دغه فراغت یې تاسو ستاسو درنې کورنۍ ته مبارک. علم دولت دی، ویاړ عزت دی، د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کولی شئ چې لیدونکو ته ځان وپېژنئ؟ مفتی شفیع الله د الحاج مولوي عبدالوکیل اخندزاده صاحب زوی، د لوګر د مرکز د هارون خیر د کلي اوسېدونکی، او ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې په خپل ژوند مې د زوی فراغت ولیده. ارمان چې پلار مې هم ژوندی وای چې هغه په دې مراسمو کې هم دلته حضور درلودی، ډېر زیات خوند به یې کړی وای، خو الله دې د هغه خاورې هم وبخي. په ژوند کې مشکلات وي، دی خو به د مشکلاتو نه پرېښي چې د قرآن کریم په حفظ وخت کې دته مشکلات پیدا شي او د په حفظ کې لږ ځنډ پیدا شي یا ځنډ راشي. نه لله الحمد مشکلات خو نه وو. البته د انقلاب په وخت کې به زه کور کې نه وم، د کور سودا راوړل او میلمه پالل هم یې درته وګوو، نور خاص مشکلات د نه دي ګاللي. ډېر ښه. له دې وروسته ورته څه پلان لري چې دی باید څه وکړي؟ نور دیني علومو ته ادامه ورکړي، عصري علومو ته ادامه ورکړي؟ له دې وروسته ستاسو پلان ورته څه دی؟ نو آینده کې به د دې شوق او رغبت هم ګورو چې له کوم سره شوق او رغبت لري باید په هغې کې مخکې ادامه ورکړي. دیني دنیاوي مثال مکتب وي یا درجې وي، کوم شی خپل رغبت یې همغه باید مخکې ویسي.
ډیره ښه ده، مننه. دغه فراغت تاسو هم زیات مبارک وي. همچنان ډیره مننه. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. لیدونکو اوس هم څنګ ته مو یو بل تازه فارغ شوی حافظ د قرآن کریم ولاړ دی. د ده احساسات، مینه، خوشحالي اورو چې دی به نن ډېر خوشحاله وي، د دوی کورنۍ فامیل به ډېر خوشحاله وي. له ده نه یې پوښتو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. سلامت ژوندی اوسې. مننه. که لیدونکو ته د ځان وپېژنئ. بس حافظ ابراهیم مولد محمد یوسف د لوګر ولایت او څرخ ولسوالۍ څخه او د جامعه رازالعلوم کابل طالب العلم یم. نن به ډېر خوشحاله چې فارغ شي، د قرآن کریم حفظ مو ترسره کړي. ولې نه، همداسې ده، بلکې ډېر خوشحاله. کورنۍ، فامیل، دوستان مو ټول خوشحاله وي چې په کور کې هم د ختم لپاره، د قرآن کریم د زده کړې لپاره د قرآن کریم یو حافظ پیدا کړ. ولې ټول خوشحاله یو، ټول راغلي هم دي او ټول خوشحاله معلومېږي. ټول راغلي شتون لري، دلیل دي او د خوشحالۍ لمانځلو لپاره ټول راغلي. زما خپل مرمان کله چې د مکتبه فارغه شوم نو بیا مې د حفظ اقدام وکړ او حفظ مې شروع کړ. الحمدلله په 13 میاشتې یو نیم کال کې مې حفظ خلاص. نو مکتب دې مو ویلی د 12 د خلاص کړی، له دې وروسته ادامه ورکړئ او که نور دیني زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ الحمدلله دیني زده کړې مې هم کړي دي. اوس مهال د کابل پوهنتون د حقوق پوهنځي سیاسي او نړیوالې اړیکې محصل هم یم. نو بیا د پوهنتون یو محصل او اوس وخت کې حفظ کول دا خو بیخي ماشاءالله د خوشحالۍ خبره ده. نو په دغه برخه کې، په دغه وخت کې کوم مشکلات سره مخ شو یا کوم مشکلات ول چې تاسو دغه درس او د قرآن کریم حفظ ته نه پرېښودئ؟ الحمدلله څه مشکلات نه ول. بعض کوم ستونزې خو د ژوند د هر چا په ژوند کې راځي، نو هغه ته به مشکل نه وایي، هغه ته بس یو ساده ممانعات وایو. نو هغه هم په ډېر بس لږ کوشش سره او لږ محنت څخه ایسته کېږي. بس نو هر څوک کوشش وکړي یو شی ته لاسرسی پیدا کړي، نو په کوشش سره لاس پیدا کولی شي. که چېرته مثلا مشکلات در سره مخ شوي وي نو مشکلات سره مبارزه وکړله، دغه مبارزې خوند کوي یا نه؟ بس دا مبارزه ولې خوند نه کوي؟ او دا مبارزه خو اول چاته خوندور نه معلومېږي، خو کله چې ثمرې ته ورسېږي، ګټه ورته معلومه شي، مشکلات یې حل شي، بیا هلته د خپل مبارزې په خوند باندې پوهېږي. قاري صاحب دغه فراغت د تاسو، ستاسو درنې کورنۍ او دوستانو ټول ته مبارک وي. مننه. علم دولت دی ویاړ عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قاري صاحب که لیدونکو ته ځان ورپېژنئ. زما نوم حافظ ثناء الله او د پلار مې حبیب الرحمن دی، د زابل ولایت مشاجي ولسوالۍ. قاري صاحب نن د قرآن کریم حفظ که نو نن به ډېر خوښ یې؟ و خود الحمدلله بیخي. له دې وروسته څه پلان لري قرآن کریم د حفظ که نورو درجو کتابونو ته مخه کې او که عصري علوم هم ورسره وایې څنګه؟ و بیخي عصري علوم وایم، هر شی وایم انشاءالله. ژوند د چا ارمان و چې د قرآن کریم یو حافظ جوړ شي؟ ارمان خو د ټولو خو د مور پلار زیات و. دلته لیلیه وي او که نه نهاري وي؟ لیلیه وم. علم دولت دی ویاړ عزت دی. لیدونکو موږ دلته ګورو دا قاري صاحب چې فارغه شو، د ده فراغت غونډې ته د ده ملګری او دوست راغلی، د ده احساسات، مینه او خوشحالي اورو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. ښه یاست؟ صحت مو ښه ده؟ مننه. خیر اوسې. دا وکړه چې لیدونکو ته ځان وپېژنه. زما نوم خو احمدالله دی او د کابل ولایت اوسېدونکی یم او دا زما ملګری ده، جامعه رازالعلوم شاګرد او زما کلک ملګری دوست مې ده او د لیدو ته راغلي او زه ډېر پرې خوشحاله یم. په سیاسي علومو کې هم زموږ ملګري فارغ شوي دي او په دیني علومو کې هم فارغ شوي او سږ کال بیا زموږ ملګري هم چنان ډېر فارغ شوي دي او یو د هغې تن یو دانه ابراهیم جان ده، زموږ کلک ملګری ده، زموږ ورور غوندې ده، هغه هم سږ کال فارغ شو، د حفظ شو، نه حافظ شو. نو دا خو د خوښۍ ځای بیا دا مې چې یو څوک دې ووایي چې ستا یو ملګری هغه هم د قرآن کریم حافظ ده، نو دا ډېر د خوښۍ ځای وي. نو ستاسو دغه د ملګري فراغت د تاسو ټولو دوستانو ملګرو ته مبارک وي. همچنان تاسو ته دې مبارک وي او داسې چې ولاړ دي ټولو ته دې مبارک وي. مننه. خیر اوسې. لتلارا پاک ذوالجلال تا راسی عشاق عشق کمال. ګران لیدونکو د ریاض العلوم لوی دینی مدرسې یو تن استاد راسره په خوا کې ولاړ دی چې دی هم دغلته استادي کوي او د استادۍ په مقدسه دنده مصروف او بوخت دی. له ده نه یې پوښتو چې دی د کومې برخې تدریس کوي، دلته کومو برخو که کار کوي، څومره وخت کېږي تدریس شروع کړی دی، کومو میتودونو استفاده کوي، له ده نه یې پوښتو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بخیر. مننه. قاري صاحب که لیدونکو ته ځان وپېژنئ. زه قاري صاحب اسمت الله ملنګ، یو تن د دارالحفاظ د ریاض العلوم د جامعې د یو تن استادانو څخه. ډېره ښه ده. قاري صاحب دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په تدریس شروع کړې ده؟ تقریبا اته کاله کېږي چې هغه کومه د حفظ بخش مخ ته وړم او په دې مدرسه کې، په دې جامعه کې دا زما اول کال د شپږ میاشتې کېږي په دې مدرسه کې. ډېره ښه ده. کوم برخه تدریسوئ؟ د کوم برخې استاد یاست؟
د حفظ بخش داسې زده کوونکي یا طالب العلم سره مخ شوی چې هغوی په اصطلاح استعداد د خارق العاده غوندې وي یا د نبوغ حد ته د رسېدلی هغوی ته مثلا تاسو ټارګټ چې ورکوئ هغې نه دوی زیات کولی شي چې زده یې کړي زر قرآن کریم حفظ کړي نو داسې زده کوونکي هم تاسو لرئ یا نه بالکل په دې هغه کې راسره وو په دې اوس جلسه کې راسره وو داسې هلکان وو چې مثال د ورځې نیمه سپاره هم زده کولی شوه د ورځې یو پاو هم زده کولی شو او حتی که موږ لږ ورباندې فشار راوړی وای مثال یو سپاره هم زده کولی شوه ماشاءالله ماشاءالله یعنی دلته داسې زده کوونکي طالب العلمان هم درلودل چې دغسې قوي ذهن لرونکي وو چې هغوی قرآن کریم یوه سپاره حتی په یوه ورځ کې زده کولی شوی بالکل انشاءالله نو شته دي داسې زده کوونکي تاسو لرئ چې هغوی د ټارګټ یې ښایي چې مثلا په 2 میاشتو کې 3 میاشتو کې په دې نه کم وخت یا دې نه زیات وخت کې قرآن کریم حفظ کړی نسبتا نورو زده کوونکو ته نو تقریبا د 3 میاشتو خو نشته شته دي مثال لکه په دې مدرسې کې تر اوسه پورې نشته دي تقریبا داسې هلکان موږ سره دي چې په شپږو میاشتو کې یو کال کې قرآن کریم حفظ کړی په شپږو میاشتو کې او یو کال کې مننه قاري صاحب چې ستاسو نظر مو واخیسته کور مو آباد تاسو هم مننه پای د دلارې کولی جنت دی پای د دلارې کولی جنت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت ګران لیدونکو لکه څنګه چې په تصویر کې وینئ موږ د ریاض العلوم لوی دیني مدرسې ته راغلي یو اوس به د دغه مدرسې په هکله د دغه لوی دیني مدرسې له محترم مهتمم صاحب څخه واورو چې دا مدرسه څنګه جوړه شوې ده څومره په تعداد طالب العلمان لري څومره فراغتونه دوی ترسره کړي دي نو له ده څخه اورو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولانا صاحب که لیدونکو ته د ځان وروپېژنئ د ما نوم مفتي نقیب الله صاحب ده په مدرسه ریاض العلوم کې د نایب محتمم په حیث باندې دلته خدمت کوم ډیره مننه مفتي صاحب محترم دا راته ووایه چې دغه مدرسه څنګه جوړه شوې ده څومره وخت کېږي چې په فعالیت باندې پیل کړی د طالب العلمانو لپاره خدمات وړاندې کوي څومره وخت کېږي چې شروع کړی نو الحمدلله چې کله په ګران افغانستان کې فتوحات رالو اسلامي نظام راغلی هغه سره څنګ ته دا 3 کاله کې زموږ د مدرسه فعاله کړې ده دلته له موږ سره الحمدلله 4 څانګې دي یوه څانګه د کتبو ده یوه د حفظ ده یوه د مکتب ده یوه د معهد ده په هره څانګه کې له موږ سره الحمدلله طالبان موجوده دي له موږ سره ټول تدریس سره پورې شاګردان لرو له فتوحاتو سره سم دغه مدرسه جوړه شوه و له فتوحاتو سره سم دا زموږ د مدرسه قایمه شوه موږ جوړه کړه له اوسه پورې تاسو څومره شاګردان دلته جذب کړي دي طالب العلمان تر اوسه پورې اوس له موږ سره څه کم 3000 نفره شاګردان لرو او په هغه کې چې دي 1200 نفره لیلیه دي شپې له موږ سره کوي او نور نهاري دي سهار راځي او ماښام ځي کور دا چې ګورو چې فتوحاتو سره سم دغه مدرسه جوړه شوې ده نو دا به دریم فراغت غونډه وي یا د فراغتونو درېیمه لړۍ به وي هو دا دویم فراغت غونډه ده او لړۍ دغسې روانه ده تر کومې درجې پورې تاسو دلته تدریس کوئ یا طالب العلمان ته تر کومې درجې پورې درسونه ورکوئ زه خپله درجې سادسې پورې درس کوم له موږ سره تر درجې سابعې پورې درجې دي او تر 12 پورې مکتب ده را سره او د حفظ 10 شعبې دي را سره او د معهد ځان ته شعبه ده ډیره ښه ده د زده کوونکو لپاره د لیلیې سیستم تاسو دلته وایي چې موږ تقریبا 1200 نفرو ته طالب العلمان ته لیلیې سیستم برابر کړی ده د دوی خوراکه شی او د اتاقو اوسېدو ځای د دغه برخې کوم مشکلات کوم ستونزې به نه وي نه الحمدلله مدرسې چې د خپل کوشش کړی د خپل وس مطابق ټولو طالبانو ته ښه لیلیه جای برابر کړی ده او په هر وطا کې خپل 3 ملګري د هر خپل ترتیب خپل برقي الحمدلله ډېر ښه ترتیب روان ده ډیره ښه ده څومره استادان دلته در سره دي چې تاسو سره تدریس کوي د زده کوونکو لپاره خدمات وړاندې کوي دلته له موږ سره اوس الحمدلله تر 80 پورې استادان دي چې هغه له موږ سره خدمت کوي او د شاګردانو لپاره درس کوي دغه استادان د مسلک په هکله کې راته وایي چې مسلکي دي یا نه دي و الحمدلله د موږ سره ټول استادان مسلکي دي الحمدلله ټول ځوانان دي نوجوانان مسلکي دي ټول الحمدلله ډېر بهترین دي ډیره ښه ده نو نن څومره زده کوونکي ستاسو برغېږي چې غونډه مو ورته نیولې ده نن موږ الحمدلله 50 نفره فاضلین لرو د حفظ په شعبه کې نو هغو ته مو غونډه جوړه کړې ده چې ستاسو خبرې مو اورېدې کور مو ودان الله مو عزتمن لره خوشحاله اوس علم دولت دی ویاړ او عزت دی د خدای له لورې ښکلی نعمت دی ګران لیدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې د ریاض العلوم له لویې دیني مدرسې څخه مو چمتو کړې وه نو د دوی فراغت غونډه مو ولمانځله د دوی فراغت مو وکاته نو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې او راتلونکې خپرونې مو په پاک الله سپارم وخت مو نیکمرغه